سلام علیکم ګران دوستانو، څنګه صحت سره جوړه سو؟ امید لرم چې هغه جوړه سه. دوستانو موږ ته یو ملګري چې دی په یو پروجان مو چې دی په واتساپ باندې انځورونه راستولي چې زما په موبایل کې په پليسټور او په یوټیوب کې یعنې داسې چل شوی دی یو څه مو کار نه کوي، نو دغه شانې پرابلم راځي. نو دا وایي د دې څنګه چالو کوو؟ نو هغه ته زه دا ویډیو جوړوم او هغه ته چل ښیم. نو چېرته مه ځئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. که تاسو غواړئ چې موږ ته په واتساپ باندې میسج راولېږئ، نو د ویډیو ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی دی. هغه ملګري چې ډسکرپشن نه پېژني، نو د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته دغه خط ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک دلته راځي، دوستان ما ورسره لیکلي دلته ما هر یو د یوټیوب چینل، د ټلیګرام چینل، د وړسپ ګروپ او د وړسپ نمبر، نو تاسو دلته کتلی شئ، تاسو اخیستلی شئ. دلته چې په شین لیک باندې کلیک وکړئ دوستان، دلته زما دا ټلیګرام چینل دی، تاسو دلته په شین لیک باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ ډایرکټ به زموږ ټلیګرام ته راشئ، هلته د هغې نه کولی شئ موږ ته میسج راولېږئ، یا واتساپ ته راشئ. د واتساپ ګروپ لینک هم ما تاسو له لاندې د ویډیو نه لاندې ډسکرپشن کې درکړی دی. نو هغه ملګري چې تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته دغه سبسکرایب بټن ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. خوا کې سره یو ایکون راځي، تاسو کتلی شئ دوستانو، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته به د ټولو نه مخکې دررسي. نو دوستانو دا شانې زما موبایل کې هم بله ورځ دغه شانې پرابلم راغلی و، خو بیا ما فعال کړ. نو تاسو اول د ټول نه مخکې سیټینګ راواړوئ، دغلته پاس چې پټه راښکته کوئ هم دلته سیټینګ بټن شته، او باندې تاسو همداسې سیټینګ راړولی شئ. بیا راشئ اپلیکیشن یا ایپس آپشن به تاسو ته ښکاري دوستان، تاسو کتلی شئ. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو، نو چې کله مو په دې باندې کلیک هغه کونج کې چې تاسو ته هغه درې ټاکې ښکاري دوستانو، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو، دلته به لیکلي شو سیسټم ایپس، تاسو کتلی شئ، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستان، بیا تاسو لاندې راګوشئ او ګوګل پلی سټور ستاسو یوټیوب یا ګوګل چې هر څه کار نه کوي هغه پکې تاسو پیدا کړئ، لکه څنګه چې زموږ ګوګل پلی زه تاسو ته اوس ښیم دوستانو. دغلته به زه اوس تاسو ته ګوګل پلی سټور هم وښیم. تاسو یوټیوب کار نه کوي نو یوټیوب پکې راواړئ، کار څه هم کار نه کوي، نو تاسو دا کتلی شئ دغه ګوګل پلی سټور ما راواړو. دغه شانې به پرې تاسو کلیک کړئ که هر یو اپلیکیشن وي. او دغلته پاس درې لینکونه چې تاسو ته درې ټکي چې تاسو ته ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. دلته لیکلي یونیسټایل اپډیټس، نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ. دا به یې دلته لاندې لیکلي یا به یې هملته لیکلي، خو چې هر ځای کې لیکلي زما په موبایل سیسټم کې دغلته پاس راځي، نو تاسو په دې باندې بیا کلیک وکړئ دوستانو. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو، دلته بیا دا اوکې بټن باندې کلیک کړئ. نو ستاسو دا به بیا چې دی لږ وخت اخلي په انسټالېدلو کې، نو تاسو بیا ګوګل پلی اوپن کړئ. نو چې کله مو اوپن کړئ دوستان دا شان اپشن به راشي، خو دې ته به تاسو انتظار کوئ، دا به لږ وخت اخلي. نو چې کله وشو نو تاسو کتلی شئ، دا به انشاءالله ضرور کار کوي. او که وی نه کړم تاسو موږ ته کمنټ کولی شئ انشاءالله، او یا په واتساپ باندې هم میسج رالیږلی شئ. نو تر بلې ویډیو پورې پولیان نامسپارم، د خدای په امان.